ځکه چې وسلې نه وي. له هغه نه وروسته بیا چې شی نیزه بازي وه او توره وه که نه، کوتک و، دامپور ټوپک و. له هغه نه وروسته بیا ګوره دغه اول جنګ جهاني، دویم جنګ جهاني اټوم پکې استعمال شو که نه. بیا دې خلکو داسې فکر وکړو چې په دې اټوم باندې موږ دومره سرمایه گذاري کو، دونه پیسې پې مصرفو، بیا ملک پې باندې ولو. د څه دپاره ولو؟ د دې دپاره ولو چې ملک موږ را خپل کړو که نه. چې بیا را خپل کړو ته 100 کاله پکې کښت نه کېږي، خلک معیوبه کېږي، خلک له موږ نه متنفره کېږي. نو هغه جګړه یې بنده کړله، بیا یې ساړه جګړه شروع کړه. هر مملکت کې همدا اوس چې وګورې د 300-400 نه ډېر ټلویزیونونه دي که نه دي؟ ولې نه دي؟ ولې نه دي؟ صحیح شو. او دغه ټلویزیون چې د یو مملکت یې سپورټوي، دغه ټلویزیون چې دا زمونږ ګاونډیان یې سپورټوي. یا مړه کینچکه سمجوتا ورسره وکړه که نه. دا پیسې ورته ورکړلې که نه چې دا خلک زمونږ څنګه کي را خپل کي، یې په خپلو کې سره د ژبو په نوم باندې د قومونو په نوم باندې چې ته صافی او ته نیازی او ته فلانی او ته دا یې که نه، په دې نوم باندې ته تورې ته سپینې په دې نوم باندې وجنګوي او ترېنه ګټه پورته کړي. پوه شوې؟ نو خبره اوس پوه شومه نه یې پوهېږي. 100 کاله بعد به هم پوه نه شې. 100 کاله بعد دا خو د وایم د ګیرې اختان سپین دي، وایم چې د 60 اختان دې سپین شي که نه. خدا وراستی که ته پوه شي. زه به څنګه پوه شم چې ته جنګ جهاني او متنافره کېږي او نه پوهېږم دا سرمایه ګذاري. زه په دغه خبرو باندې لږ کم پوهېږم، ځکه زه خو پښتون یم که نه. ګلملا یې نړیوالې شخړې ورته ووایه، متنافر ته کرکه ووایه، او دا څه ورته وایي سرمایه ګذاري ته پانګه اچونه. دا ګلملا که نه، ګلملا یې یعنې ملایانو کې ګلې که نه، سرچپۍ کې ملا ګل ته جوړېږي. ملا ګل ته جوړېږي، ملا خو شوې که نه. همکار مې تخلص دی. ګورې ما یوه پوښتنه کوله خو هغه دیني پوښتنه مې کوله. دیني پوښتنه وکړم نو بیا به ګونګې که نه، ګونګ به. ښه اوس دغه تصویر د څه شي و؟ د مخابراتو. وبهیږو. د مخابراتو او تکنالوژۍ وزارت وایي د برېښنایي پېژندپاڼو ډیزاین یې بشپړ کړی، خو په کورنیو چارو وزارت کې د ځینو ستونزو له امله دغه پېژندپاڼې د ویشتړۍ ځنډېدلې ده. ټاکل شوې وه چې دغه پېژندپاڼې همدا اونۍ افغان کابینې ته د کتنې په موخه وړاندې شوې وای، خو د مخابراتو وزارت چارواکي وایي کورنیو چارو وزارت د ځینو ستونزو له کبله دا چارې ترسره نه کړې. د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ وزیر امیرزی سنگین وایي په راتلونکې اونۍ کې به د دغو پېژندپاڼو ډیزاین کابینې ته وړاندې شي. دا وګورئ، اوس ته ووایه چې دا د خوشحالۍ خبره ده که د خفګان؟ ګوره هم د خوشحالۍ خبره دا ده که نه چې طرح او ډیزاین شوي دي دا پېژندپاڼې او دا به را جوړې شي انشاءالله تعالی. بیا به دغه پردي چې دي که نه دوی په اسانۍ نه شي کولی که نه چې زمونږ په وطن کې یوه ساختګي تذکره جوړه کړي او ګرځي را ګرځي، داسې به نه شي کولی که نه. یو خو به دا نفوس شماري هم را معلومه شي چې موږ څو یو او څو نه یو که نه. او د خفګان خبره دا ده که نه چې دا څومره وځنډېده، دا څومره بلې موضوع ته شه. که موضوع نه وای چې یوه دمه وکړو څنګه؟ یوه دمه به نه یوه ټوکه به ته ووایې ګلملا. ما سره خو یوه هایکو ده. وایه وایي راډیو کې یو ویان وینا کوله. راډیو کې یو ویان وینا کوله وایي زما له خولې په زغرده واورئ او نورې خبرې به بیا وروسته کوو. وای ښه یوه دمه وګورئ ودې لیدو څومره خوندېده مې وکړ. و یو سړی لاړو هوټل ته یو کاسه آش یې راوغوښتل او په ډېره مینه یې شروع وکړه د یوه کاشوغه چې یې جګ کړ، د دویمه کاشوغه ګوري چې مچ په آش کې پروت ده. د ګارسون ته یې غږ وکړ دلته راشه. هغه چې راغی منډه که هوټلي ته دې غږ کړه. هوټلي هم راغی که نه داسې ورته دا ورسته دا چی دي
په دې کاپ کې یو مچ و نو تا څه خیال ده چې تا یو نفر لپاره په یو کاپ کې 10 مچانه وای دلته موږ ورځ کې زر نفر ته ډوډۍ